سلامونه دوستانو په نننۍ ویډیو کې درته د ثلث خط اوله برخه تشریح کوم. ثلث خط اوله چې دا الف ده. کله چې موږ تاسو ګوره الف لیکو، الف به موږ تاسو سره کوم لیکو په جنه قلم کې دی دغه قلم سی دراولي ښه. ما دې ته څو قلم دي چې هر څه شی نوم تاسو ورته اخلي، شړی ده یا نه قلم د هر څه شی دا الف ده. ګوره دغه سیده مو لیکه دا رقم ته دا داسې راځي. دا تقریبا څو نقطې راځي، 7 نقطې شاوخوا راځي. 1 نقطه، 2 نقطې، 3 نقطې، 4 نقطې، همدا رقم ته دا 7 نقطې راځي. داسې شاوخوا 7 نقطې راځي. داسې ګوره دا الف ده. بل مو چې کله لیکه هغه چې دا ب ده. بیا مو چې کله لیکله ب دغسې یو نقطه کېږدئ، دغه ډیره مهم ده، هر چیرته هم دا استعمالیږي. دا مو چې ولیکله نو دلته به دا دغسې ښه ښایسته سیده راوړئ دغه رقم ته. نو دا هم تقریبا داسې ووایي چې 7 نقطې 6 نقطې راځي. 1 نقطه، 2 نقطې، 3 نقطې، همدا رقم ته 4 نقطې، 15 او دا یې 6. نو داسې ووایي چې دا هم 6 نقطې راځي دا رقم ته. دا یې چې دا ب ده. بل هم چې کله لیکه جیم ده. ګوره جیم چې دا موږ څو رقم ته لیکو؟ یو جیم موږ دا رقم ته لیکو ښه. داسې لیکو دا سیده بوزو، دا بیرته دغسې شاته راولو، بیرته یې شاته م راوسته. نو دلته چې دا ځای مونږ بیرته داسې راولو، دا ځای دغسې ولو ښه. دا یې جیم شو. او له دې ځای نه بیا دا چې دا ځای دا دغسې راولو، دا جیم ده. نو جیم کې به مونږ تاسو چې کوو، ګورئ جیم کې له دې سر نه تر دې سره پورې داسې ووایو تقریبا 4 نقطې ځای راځي. څو نقطې؟ 4 نقطې. همدا رقم ته له دې سر نه تر دې سره پورې هم 2 نقطې ځای راځي. نو همدا رقم ته که چېرته مونږ تاسو داسې وګورو دې ځای سره، نو دلته هم باید 1 نقطه ځای پکې راشي. او دا رقم ته 1 نقطه دلته راځي، 1 نقطه دلته راځي، او خپله 1 نقطه د دې دا رقم ته دا داسې ووایي چې 4 یا هم لږ څه باندې 4 نقطې دا شی راشي. نو دا وه د جیم توری. بل مو چې کله لیکه، بل جیم هم چې کله لیکه هغه هم دا رقم ته سیده داسې ولیکئ، دا بیرته داسې شاته راولئ ښه. دا رقم ته هم شاته راوسه. نور همدا ځای داسې ښه ښایسته سیده بول کېږي دا رقم ته. خو د هغې چې دا ځای بیا داسې راځي، دا جیم شو. نو دا جیم به تاسو له دې سر نه تر دې سره پورې داسې ووایئ چې تقریبا 4.5 یا هم 15 نقطې راځي. ګوره دا رقم د 15 نقطې راځي. او دغه ځای هم له دې سر نه تر دې سره پورې 15 نقطې راځي. 15 نقطې راځي. دا یې چې شو جیم ده. او دلته په دې ځای کې هم باید داسې ووایي چې 1 نقطه دلته راشي. بل چې دا دال ده. ګوره دال هم چې کله لیکه دال به دغسې ولیکئ دا رقم ته، او دا ځای به دغسې راولئ، دا یې دال ده. ګوره دال مو چې کله لیکه داسې له دې سر نه شروع کړي دا رقم ته، دې سر نه تر دې سره پورې داسې. دلته باید داسې ووایي 3 نقطې ځای راشي. 1 نقطه یې دا شوه، 2 نقطې، او دا هم 3 نقطې. دلته باید 3 نقطې راشي. همدا رقم ته له دې سر نه تر دغه سره پورې هم باید 3.5 یا هم 4 نقطې راشي. 3 نقطې دلته راشي. او له دې سر نه داسې دلته هم باید 1 نقطه ځای پاتې شي. او له دې سر نه تر دې ځای پورې 2.5 نقطې. دا یې دال ده. بلې چې دا ری ده. ګوره ریم چې کله لیکه دا رقم ته ولیکئ، او دا ځای دغسې راولئ ښه. دا یې ری ده. ریم چې کله ولیکه دا رقم ته داسې ووایو نو چې تر دې ځای نه تر دې ځای پورې دا رقم ته دا 2 نقطې ځای راشي. او له دې سر نه تر دې سره پورې ګوره دا رقم ته داسې. دلته هم باید 1.5 نقطه ځای پاتې شي. او له دې سر نه تر دې سره پورې 3 نقطې راشي. هغه د تاسو قلم پورې فرق لري چې تاسو قلم هر څومره ده. مثال 2 نقطې ده، 3 نقطې ځای نیسي. مثال 1 ده، 2 هغه تاسو قلم پورې تړاو لري. بل ری دغه شی ده. کله مو چې دا رقم ته ری لیکله
دا ګوره دا هغسې ښه ښایسته منظمه او اوږده راځي ښه دا رقم دې له دې سر نه داسې که چېرته مونږ خط کش کاږو دا داسې وي 4 نقطې باید راسي دا رقم ته 4 نقطې یوه نقطه او لږ څه زیات ځای دلته اضافه سي دا یې چې دا ری ده بل مو چې کله لیکه سین ده ګوره سین هم چې لیکه دا رقم ته مو لیکه نو دا به دې ځای سره داسې راولئ چې داسې م که او دا به هم دغسې راولئ دا بل غاښ دا ځای به یې داسې کړي کله مو چې دا ځای داسې راوسته نو دا ځای به تاسو دغسې کړي دا رقم ته دا یې سین سي له دې سر نه تر دې سره پورې 4 نقطې باید راسي 4 نقطې دا ځای راسي 3 نقطې له دې سر نه تر دې سره پورې 3 نقطې راسي دا رقم ته او که دا چېرته موږ داسې کړو 3 نقطې باید دلته راسي دا رقم ته یا هم 2 نیمې نقطې دا یې سین ده بل سین موږ تاسو کولی شو چې دغسې هم ولیکو دا رقم ته سین هم موږ تاسو کولی شو چې ښه ښایسته یې ولیکو دا سین دا هماغه شی ده له دې سر نه 1 نقطه 2 نقطې 3 نقطې 4 نقطې راسي او دلته هم همدا شی 3 نقطې راسي 1 نقطه 2 نقطې او همداشان 3 نقطې هماغه 3 نیمه نقطې دلته هم راسي بل هم چې کله لیکه دی کې هغه چې د سواد ده سواد هم چې کله لیکه نو له دې ځای نه به تاسو قلم کښېږدئ دا ځای به یې داسې راولئ کله مو داسې راوسته دلته به تاسو دا قلم دغسې بوځئ ګوره داسې کله مو چې دا رقم ته بوتې دا به بېرته شاته داسې راولئ بیا دا ځای نور هماغه شان ته د سین غوندې راځي یو دغسې ښه ښایسته غاښ ورته ورکړئ سین هماغه د سین غوندې راځي خو صرف خبره پکې چې ده له دې ځای نه تر دې ځای پورې څو نقطې ولري 5 نقطې 1 نقطه 2 نقطې 3 نقطې 4 نقطې او دغه هم 5 نقطې دلته ولري او نور هم دلته هم باید 5 نقطې ولري او له دې ځای نه تر دې ځای پورې 3 نقطې یا هم 2.5 دا رقم ته نقطې ولري بل چې دا توی ده ګوره توی مو چې کله لیکله هماغه سواد غوندې یو دانه غاښ ولیکئ دا رقم ته دا مو لیکه داسې نو دا به له دې کرښې سره داسې سیده بوځئ دا رقم ته الف به له هغه ځای نه داسې راکښته کوئ پې دا رقم ته که چېرته نور ډول ورته ورکوو دا ځای لږ دغسې ورته منظم جوړ کړئ دا رقم ته دا له دې سر نه داسې که چېرته مونږ تاسو حساب کړو داسې راځي نو تقریبا 5 نقطې شاوخوا راځي له دې سر نه تر دې سره پورې 2 نقطې ځای نیسي څو نقطې 2 نقطې دا یې چې ده توی ده بل مو چې کله لیکه عین ده ګوره عین اسانه ده دغه ځای داسې راولئ په قلم باندې داسې دا بېرته لاندې بوځي دا پاس بېرته بوځي کوږ داسې لږ مایل غوندې ورته ورکړئ د هغې ځای نه قلم بېرته راولئ دغسې چې کله مو قلم داسې راوسته دا ځای دغسې بوځي دا شان داسې بوتو نو دا داسې وي 6 نقطې یا هم 5 نقطې له دې سره تر دې سره پورې دغسې ورته ورکول کېږي دا یې عین ده بل عین کولی شو همدغه شان ته هم ولیکو خو هغې بیا دا ځای داسې راتاویږي مخکې مې جیم لیکلی ویډیو ډېره اوږدېږي بل چې دا فې ده ګوره فې مو چې کله لیکله دغسې ولیکئ واو غوندې راځي فې واو هیک یو شی راځي دا رقم دی داسې فې مو لیکله نو نور دا ځای داسې راځي لکه د بې غوندې دا یې فې ده دا څو نقطې راځي له دې سر نه تر دې سره پورې تقریبا 5 نقطې راځي دا یې فې ده او له دې سر نه داسې تر دې سره پورې که چېرته موږ تاسو داسې وګورو 1 نقطه 2 نقطې 3 نقطې راځي دا یې فې ده بل مو چې کله لیکه قاف ده قاف هم دغسې هم لیکلی شي او بل رقم ته هم لیکلی شي لکه فې مې چې درته اول سر کې څنګه ولیکه قاف دا چې ده قاف قاف هم له دې سر نه تر دې سره پر داسې ووایه 4 یا هم 3 نقطې لري هماغه 3 نیمې کافي ده پاس ورته 2 ټکي خوري بس خلاص دا یې قاف بل چې کله هم لیکه کاف ده کاف هم چې لیکه کاف هماغه د الف غوندې ده اول سر یې داسې الف غوندې ولیکه دا رقم او نور دا ځای بیا وړکی راځي داسې تقریبا دا ځای داسې وي 5 نقطې راځي
یا 4 نقطې دا رقم ته 1 نقطه 2 نقطې 3 نقطې او هم 4 نقطې دا دی. او دغه پاس الف چې راځي دا بیا ډیر راځي، تقریبا 6 نقطې شاوخوا راځي، 2 3 4 5 او دا هم که چېرته دې سره حساب کو 6 نقطې راځي. نو دا یې کاف ده. بل کاف موږ تاسو کولی شو چې په دې کې داسې ولیکو دا هم کاف کېدلی شي. دا له دې سر نه تر دې سره پورې 3 نقطې لري، 1 نقطه 2 نقطې 3 نقطې او دلته هم په دې ځای کې 1 نقطه او لږ څه فاصله پاتې کېږي او له دې ځای نه تر دغه سره پورې همدا رقم ته که چېرته موږ تاسو داسې حساب کړو 1 نقطه او دا هم 2 نقطې او لږ ځای پکې پاتې کېږي، دا یې کاف ده. نو دا چې دا هم کاف شو. دا د د نسالک خط د ثلث خط د مرکباتو اوله برخه یعنې لږ مې درته ویلې، بعد کې به بیا بله ویډیو هم درته تشریح کړم ځکه ویډیو ډېره غټېږي، تقریبا 10 دقیقو نه ویډیو وخت دی. که چېرته مو زموږ چینل سبسکرایب کړي تر څو زموږ هره یوه نوې ویډیو تر تاسو ورسېږي. له لیدو څخه مو یوه نړۍ مننه.